لله د خوارجو د مذهب نه بېزاري نه موږ د مسلمانانو تکفیر کوو او نه موږ د کافرانو مسلمانان وایو موږ الحمدلله په منځ کې یو چې الله چاته کافر ویلی دی موږ ورته کافر وایو چې پیغمبر چاته کافر ویلی دی موږ ورته کافر وایو تکفیر معین دا د غټو علماو کار دی په هغې کې موږ ګوتې نه وو او چې الله او د الله رسول ورته کافر نه وایي نو زموږ څه کار دی چې کافر ورته ووایو نو الحمدلله موږ د تکفیر د مسلې نه عام بغیر تحقیق چاته بدعتي وایو نه بغیر تحقیق چاته فاسق او فاجر وایو نه بغیر تحقیق چاته کافر وایو بلکې د ټولو نه زیات احتیاط چې په دې مسلو کې څوک کوي نو هغه الحمدلله زموږ د اهل حدیث دي او زموږ د سلفیان دي اهل حدیثو بله نښه هغه دا ده چې اهل حدیث د حکامو سره په معاملاتو کې د هغوی یو ناشنا منهج دی د هغوی ناشنا طریقه ده باچا چې مسلمان او ظالمي باچا چې مسلمان او ظالمي او ظلم کوي اهل حدیث بیا هم د دغه باچایانو خلاف خروج نه کوي او نه د خروج قایل دي اهل حدیثو دا یوه غټه نښه ده اهل حدیث د حکامو په جور باندې د حکامو په ظلم او زیاتو باندې صبر کوي او په دې صبر نه کوي چې هغوی د حکامو نه پیسې را جمع کوي او په دې صبر نه کوي چې دا حکامو ته چمچې چلی بلکې دا صبر په دې کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابوذر غفاري رضی الله عنه ته ویلو چې داسې باچایان به را پیدا شي دا واضح حدیث دی خو زم چې زه وایم دا کم مولیان کم طالبان چې په دې مسلو نه پوهېږي چې دوی به د حدیثو دا کتابونه شي ګوره څنګه وایي دا دغه حدیثو کتاب کې صحیح مسلم کې په صحیح بخاري کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ښه واضحه وی داسې امامان او داسې مشران به راشي چې زما په لار باندې به د هغوی چې زما په لار باندې به د هغوی لار نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو واضح وی داسې باچایان به پیدا شي چې زما په لار به نه ځي او داسې باچایان به پیدا شي چې زما په سنتو باندې به عمل نه کوي وی یا رسول الله فما تأمرني ان ادرکت ذلك یا رسول الله که دا بچیانو دا دور په ما باندې راشي نو زه به څه کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی فاصبر واسمع واطع صبر وکې د دې امیر خبره به بیا هم منې د دې امیر اطاعت به بیا هم کې واورې ښه وان ضرب ظهرك واخذ مالك که چېرته یې دنه مال واغستو بیا به هم صبر کې که یې د لملا وواله جیل ته یې واچولې بیا به هم صبر کې بلکې که چېرته یې قتل کړي بیا به هم صبر کې دا منهج یې زده کوي دا د اهل حدیثو غټه نښه ده چې الحمدلله موږ د مسلمانانو په ملکونو کې غوغا نه جوړو موږ مسلمانان رعیت او کشران د باچایانو سره نه ورانو موږ په هغه مسلو کې چې هغه د غټو علماو کار دی عوامو ته نه حواله کوو ها یو باچا کې که غلطي ده د باچا ته به نصیحت کېږي بیا د نصیحت یو طریقه ده و زه تاسو ته نصیحت کوم دا ځان له یو طریقه ده د بوډاګانو سره چې زه کښېنم د هغوی سره زه ځان له خبرې کوم د کشرانو سره به ځان له خبرې کوې زنانو ته چې بیان کوې د هغې ځان له یو طریقه ده بیا د بچایانو سره چې خبرې کوې نو هغوی ته خو به داسې نصیحت نه کوې لکه څنګه چې ته عامو خلکو ته چې فلانیه فاسقه فاجره کافره مرتده نه د هغوی د انزلو الناس منازله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته به سره کافران راتلو سره کافران وفدونو کې چې هغوی به ایمان د سره راوړی نه خو چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د قبیلې مشران دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عزت ورکړو حالانکه هغه به سره کافران او زمونږ هغه مسلمان باچا که چېرته ګناهګار شو نو د هغې د لاسه دا اجازت موږ له شریعت نه راکوي دا اجازت موږ له شریعت نه راکوي چې موږ د هغه خلاف خروج وکړو یا په منبرونو باندې یاد کړو زه یو ملا د نوم یې نه اخلم مړ دی هغه دا طریقه و چې یو باچا هغه نه دی پرېښودی خو په هغه بسې کنځلې کړي دي
پښتانه اوس هم وایي ډېر به لاړ راشي خو د هغه زمري په شان زمری به بیا پیدا نه شي نرم ولاړ هغه زمري کیسې چلو ټول عمر یې باچایان او مشران په دې منبرو باندې کنځلي دي فایدې یې څه کړي دي هېڅ فایده یې نه ده کړې نقصان دې جوړ شوی خو که دې باچا ته نصیحت وشي او ده ته په ښه طریقه باندې یو خط ولېږلی شي یو پیغام وایي زما خبره نه مني چې نه مني بس الله بیا تا نه تپوس نه کوي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږي څومره چې ستاسو کې طاقت دا د اهل حدیثو غټه نښه ده ګورئ دا د هغه خلکو نښه نه ده دا بعض وایي دا د مدخلیانو نښه ده او بعض وایي دا د هغه خلکو نښه ده چې د سعودي عرب نه او د کویت نه وله پیسې راځي نه نه ورب الکعبه والله وبالله ثم تالله دا کمی خبرې چې ته دا زه بیانوم که نه د قرآن او د حدیث اصول دي دا کم چې ته بیانوم دا نه د سعودي عرب د چمچې چلولو لپاره دی او نه بل ملک ته او نه بل ملک ته او نه باچایانو ته دا صرف او صرف موږ د الله د یېرې نه بیانو چې د باچایانو خلاف خروج کول دا الحمدلله د اهل حدیثو منهج دا نه دی اگر که دا باچا فاسقی که دی فاجری که دی ظالم ګوره زه اکثر د ملګرو ته وایم حجاج بن یوسف څومره لوی ظالم و د هغه په شان ظلم چا کړی اوس نن سبا که په یو ملک کې یو باچا راولګي دا خبرې زمانه کې څه اوږدې شو شیخ محمد خبرې اوږدې شو شیخ صاحب دا لږ قیمتي خبرې دي او د سلفو دا منهج دا څوک نه بیانوي جزاک الله خیر شیخ دا ډېرې مهمې خبرې دي باید وګت کې 2-3 ګنټې شیخ صاحب دا داسې خبرې دي شیخ صاحب چې دا څوک نه بیانوي شپږ ګنټې ټول شیخ صاحب ما خبره دا کوله حجاج بن یوسف څومره لوی ظالم اوس نن سبا چې یو حاکم راولېږي او یو کس جیل ته واچي یو عالم جیل ته واچي نو دا خلک په هغه باندې د کفر فتوا ولګي او د هغه خلاف خروج او دا فاسق دی او دا فاجر دی او داسې او داسې حجاج بن یوسف عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما صحابي دی او د صحابي زوی دی صحابي دی او د صحابي زوی دی او د کعبې سره خوا کې شهید کړی د ده نه لوی ظالم تاسو بل معلوم دی صحابي شهید کړی د کعبې سره خوا کې او شاته پسې صحابه کرام په امامتۍ کې په منځه ولاړ یو صحابي دا نه دی ویلي چې حجاج بن یوسف کافر د خلاف راوځي یو صحابي دا نه دی ویلي چې مظاهراتو کې روډونو ته راوځي او چغې چغارې کوي یو دا نه دی صبر یې کړی دی صحیح ده حجاج بن یوسف ظلم کړی دی دا ظلم دی او د دې نه غټ ظلم بل نشته او الله به دې تپوس هم کوي د دې ظلم خو چې موږ سره د یوې خبرې طاقت نشته نو موږ به کیسه لږ ګوتې وو پښتانه وایي که نه یو متل کوي وایي د صادر په اندازې د خپې غځوه د خپل صادر سره خپې غځوه د یو خبرې چې ستا طاقت نشته بس الله تعالی د هغې تپوس نه کوي دا د اهل حدیثو او د سلفو یو څو نښې وي او په دې باندې د خپل بیان ختمومه ځکه چې زما د مرۍ لږ تکلیف دی او دړې شروع کړو نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې حقیقي سلفیان د ځان نه جوړ کړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د مرګ پورې په قرآن او حدیث باندې قایم او دایم لري الله سبحانه وتعالی دې الله سبحانه وتعالی دې زمونږ محترم شیخ المحدث شیخ القرآن غلام الله رحمتي صاحب ته روغ صحت ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې ورته برکتي ژوند ورکړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ دا مجمع دا څومره چې راجمع شوي دي دا ټول دې الله وبخي په موږ کې چې څوک غریبانان دي الله دې مالداره کړي څوک چې غریبانان دي الله دې مالداره کړي او څوک چې بیماران دي الله دې ولې روغ صحت ورکړي څوک چې بیماران دي الله دې ولې روغ صحت ورکړي او څوک چې هر قسمه حاجت لري الله دې ولې حاجت پوره کړي که په چا قرضې دي الله دې ولې قرضې ختمې کړي که په چا قرضې دي الله دې ولې قرضې ختمې کړي او که څوک واده کول غواړي الله دې ورته واده آسان کړي او که د چا بچي نه کېږي الله سبحانه وتعالی دې ولې نیک عمله بچي ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې دا جامعه او دا مبارک جماعت او دا اداره دې الله قایم او دایمه لري او چا چې دا پروګرام کړی دی الله سبحانه وتعالی دې هغه ټولو له اجر ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې شیخ صاحب د طرف نه وي چې زه صرف ستاسو لیدلو او ملاقات له دلته راغلیو ملګرو او بیان نشي کولی او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ملاقاتونه بیا بیا نصیب کړي او بیا تاسو ته وایم چې ستاسو ټولو
ډېره مننه او الله سبحانه وتعالی تاسو سره محبت وکړي چې دومره محبت تاسو ما سره کوئ چې هغه وخت نه ناست یئ او بیان اورېدو دپاره او بیا ستاسو هغه جذبه موږ اوس ولیده چې نور بیان مو اوږد که نو زه به دلته یو سوال کوم چې الله سبحانه وتعالی دې ستاسو ټولو نه راضي شي